د ویښتانو د تویېدلو 8 علتونه. لومړی، د سر د پوست غوړوالی. که چیرې د سر پوست غوړ وي نو د ویښتانو تویېدل به هم ورسره زیات وي. دویم، مناسبه غذا نه خوړل. د ویښتانو د تویېدو مهمترین عامل نامتعادل غذایي رژیم دی. هغه وخت چې غذا ناقصه او نیمګړې وي، په دې حال کې حجرات وظیفه په نیمګړي ډول اجرا کوي چې وروسته د ویښتانو د تویېدلو لامل کیږي. دریم، سټریس یا خفګان. د ویښتانو د تویېدلو بل مهم عامل خفګان او اضطراب دی. څلورم، میکروبونه. بعضې میکروبونه هم کیدای شي چې د ویښتانو د تویېدلو باعث وګرځي، چې نوموړی حالت کیدای شي چې د میکروب ضد درملو په استعمال سره له منځه ولاړ شي. پنځم، ناروغۍ. بعضې ناروغۍ لکه شکره، سرطان، سیفلیس، ټیفوس، انفلونزا، کمخوني او یخ وهنه د ویښتانو د تویېدو سبب کیږي. شپږم، د ویښتانو نامناسب مراقبت. د ویښتانو له حده زیات کش کول هم د ویښتانو د تویېدلو باعث ګرځي. اووم، په سر د شامپو پرېښودل. د ویښتانو د تویېدلو بل مهم لامل په سر باندې د شامپو پرېښودل دي، چې د مخنیوي لپاره یې باید شامپو له سر څخه سمه پاکه شي. اتم، امیندواري یا حاملتوب. د زیاتره میندو چې کله ماشوم په نس کې د 3 میاشتو شي، په دې حال کې هم ویښتان تویېږي. د سر د ویښتانو د تویېدلو درملنه. لومړی باید هغه 8 علتونه چې د سر د ویښتانو د تویېدلو لامل کیږي له منځه یوړل شي. د درملنې لپاره یې د ویټامین ای، ویټامین بی کامپلیکس او د کمخونۍ دواګانې چې اوسپنه هم ولري کیدای شي ستاسو د ویښتانو لپاره ګټور وي. خو د هر څه د مخه لومړی باید له ډاکټر سره مشوره وشي. که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو ویډیو حتما در سره لایک کړئ. که غواړئ د موږ نور ګټور او په زړه پورې معلومات تر تاسو در ورسیږي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.